په کابل کې نن د چا پر ضد لاریون وشو. د خلکو ولې دا لاریونونه کړي دي؟ په دې اړه در سره د خلکو مثبت او مخالف نظرونه شریکوم. نو ضرور دا ویډیو تر اخره وګورئ. د کابل یو شمېر اوسیدونکو د لاریونونو په ترسره کولو سره په افغانستان کې د پاکستان د مداخلې د بندیدو غوښتنه وکړه. په دغو لاریونونو کې ښځو او نارینه‌و شعارونه ورکول چې د پاکستان لاسپوڅی حکومت نه غواړو. په دې اړه بیا اجمل ستانکزي پر خپل فیسبوک باندې لیکلي دي پاڅون او لاریون نشته. زه هم د پاکستان ډیر زیات مخالف یم ځکه چې پاکستان تل زموږ دښمن دی. دا ټول متعصب او مغرض انسانان دي چې غواړي په ملک کې ناامنۍ او ګډوډۍ رامنځته کړي. د مسؤلو چارواکو مو غوښتنه ده چې دوی هر څه زر ونیسي او مجازات یې کړي. دوی تل امنیت ګواښي او قومي جنګ ته لمن وهي. دا چې په دې لاریون کې بیا ډزې هم شوي. بشیر په دې اړه لیکلي دي چې ځینې لوېدلي ضمیرونه راپاسي دوی ته لنډغر وایي. په داسې حال کې چې ستا جامې زده کړې او انسانیت له دې سره اصلا د پرتلې وړ نه دی. دوی باید یوازې په دې فکر وکړي چې ضمیرونه یې څومره د ناپوهۍ او جهل تر تیارو لاندې دي. همدارنګه ستوری خان هم لیکي په سوله ییز لاریون وارونه او ډزو کول د ټول انساني حقونو خلاف عمل دی او په کلکو ټکو یې غندم. تل دې وي افغانستان. مجید قرار هم پر خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې ورووځئ له لاریونوالو سره یو ځای شئ. کابلۍ میرمنې د پاکستان خلاف نارې وهي خو د ارزان قیمت ګګر دراز پراته دي چایونه سړپوي. هلته نه یم که نه په ولاکه پاتې شوی وی. او په همدې حال کې بیا همایون هم لیکلي دي چې لعنت دې پر هغه چا وي چې له پنجشیر نه حمایت کوي ځکه د همدوی مشران په پاکستان کې نه دي. همدا اوس غلامان خو اصل کې دوی دي. همدا لنډغر پنجشیریانو د افغانستان بیرغ ونه سوځوه او ملي سرود ته یې سپکاوی نه کوه. نه یې ویل چې موږ افغانان نه بلکې خراسانیان یو. لعنت پر تاسو چې حمایت یې کوئ. په ورته وخت کې شریف هوتک لیکي چې نن ټول افغانستان امن دی. هغه روغتونونه چې هره ورځ به 300 مړه او ټپیان وروړل کېدل نن یو مړی او ټپي نشته. د وطن دښمنان لا هم په کمین کې دي. که خدای مکړه دغو تظاهراتو کې دښمن کوم برید وکړي نو هغې نه به د کابل هوایي ډګر نړیوال شرم جوړ وي. تظاهرات باید د حالاتو ترخه کېدو مطلق بند شي. جلال احمدزی لیکي چې همدغه پنجشیریان و چې ویل به یې موږ افغانان نه یو. همدغه پنجشیریان د ملي سرود پر ځای ګوندي سندره غږوله. همدغو پنجشیریانو په کابل کې د اشرف غني عکس په مرمیو وویشته. همدغو پنجشیریانو پښتانه د تروریست او ترهګر په نومونو ووژل. همدا پنجشیریانو چې په بر سرونه بوکسپنجې په لاس کې برچې په ګونډه په کابل کې آزاد ګرځېدل. همدا پنجشیریانو چې تذکیرو کې د افغان پر ځای د قوم او مذهب نارې وهلې. له دوی څخه باید د دې ټولو شریرو کارونو پوښتنه وکړل شي. بې پوښتنې پرېښودل یې له مظلوم ولس سره ظلم دی. عمر امید بیا لیکلي دي چې د پښتنو ورونو د پام وړ څرنګه چې 13 کلونو کې لنډغرو او د هغوی متحدینو په پښتنو باندې سلطنت وکړ او ډېرې وځورول. هغوی د غرب فکر له ځان سره لره. هر ډول فحشا ته یې زمینه برابره کړې وه او ان تر دې چې ډېرې پښتانه ورونه او خویندې هم د غرب د فکر ښکار وګرځول یا یې وګرځولې. نو له تاسو څخه مو دا هیله ده چې راشئ او له نوي نظام سره وګپوګه ودرېږئ او کلک ملاتړ یې وکړئ تر څو د دوی شریرې دسیسې مو ناکامې کړې وي او خپلې ټولنې ته مو خدمت کړی وي. ولی حافظ بیا وایي چې اول خو دا باید وستایل شي چې کابل کې ښځې او سړي د مظاهرو جرأت لري. نو ثابته شوه چې خلک په ډار کې قرار نه لري. دوهم په دې خوا مه بدوئ چې امنیتي کسان ولې د نظم امنیت خوندیتوب لپاره خپل مسؤلیت اجرا کوي. د قانون په وړاندې ښځه او سړی برابر دي او د پولیسو ډانګې خو بیخي د نر او ښځې توپیر نه کوي. او اخیری نظر هم د منصور پښتون در سره شریکوم چې لیکلي دي پوره 20 کاله یوې کوچنۍ ادارې یعنې پنجشیر ولسوالۍ ټول حکومت غصب کړی و. جنرالان، وزارتونه او امتیازات ټول د دوی وو. د هغه باوجود لنډغرۍ او هر رقم فسادونه دوی کول. کله به یې ویل چې افغان نه یم، کله به یې ویل چې موږ پنجشیر جلا حکومت اعلانوو او کله به یې جمهوریت او ملي بیرغ نه منه. د مسعود په عکسو یې 20 کاله د موټر هندارې دورې وې.
هر څه به چې کول چا ورته څه نه شو ویلی. د سنبلې 18 ته به ټول کابل ورخطا و چې بیا لنډه غر راوځي بې ځایه ټکان کوي. بیرغ به دوی سوځوه. په نوم پښتون ته به یې تروریست وایه. ملي سرود دوی نه مني. ویل به چې ولې دري پکې نشته. ما به همیشه په خپلو بحثونو کې دا خبره کوله چې دوی ته فقط لافې ورپاتې دي. نور خو د جنګ او ننګ خلک نه دي. ډېر ښه کار وشو چې پنجشیر ونیول شو. د دوی کاذب غرور بې ځایه پورته غورځېدل او غیرت یې ټولې نړۍ ته معلوم شو. که دوی سړیتوب او د تمدن معیارونه درلودی موږ به هم له زړه خفګان ورباندې څرګند کړی وای. زما هر څه په یاد دي چې دوی څه نادودی ونه کړي. پنجشیر باید بیرته ولسوالۍ شي او د ټولو امتیازاتو حساب باید ورسره وشي. ډیره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه راسره وئ. دا زموږ شخصي نظرونه نه وو، دا د خلکو نظرونه وو چې د نن ورځې لاریونونو په باره کې ویلي وو او موږ هم له تاسو سره د دې ویډیو له لارې شریک کړل. تاسو هم په دې اړه راسره کولی شئ په کومنټ کې نظرونه شریک کړئ. موږ هم ستاسو نظرونه په پوره حوصله لولو. تر بیا او بلې ویډیو د خدای په امان.